د افغانستان کوم ولایتونه له هر ډول خدماتو تر ټولو شاته پاتې دي؟ اوس یقینا له دې پوښتنې سره به ستاسو ذهنونو ته خورا ډیر ولایتونه راځي. په اصل کې حقیقت خدا دی چې ولایتونه نه بلکې ټول افغانستان له نورې نړۍ خورا ډیر شاته پاتې دی. خو په ځانګړې توګه افغانستان کې لا هم داسې ولایتونه شته چې د سلګونو زره نفوس لرلو سربیره یوازې یوه ښځینه ولادي متخصصه ډاکټره نه لري. هر کال زرګونه افغان مېرمنې د زیږون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان د زیږون پر مهال د مړینې کچې له پلوه په نړۍ کې تر ټولو بدو هیوادونو څخه دی. په داسې حال کې چې نړۍ د روبوټانو په واسطه جراحیانې کوي، ترڅنګ یې د مختلفو ناروغیو څارنه کوي. روبوټانو د روغتیا په برخه کې د دقت، سرعت او خوندیتوب لپاره یوه نوې دوره پیل کړې ده. دا وسایل د انسانانو ځای نه نیسي بلکې د انسان مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو ځایونو کې چې انساني حضور ستونزمن یا خطرناک وي. دا روبوټان مصنوعي ځیرکتیا د انساني خدماتو لپاره داسې دقیق ډیزاین کړي چې د جراحي په جریان کې کوم حرکتونه چې دوی کوي انسانان یې نشي کولای. یعنی نړۍ نن سبا دومره پرمختللې ده چې ډیر انساني خدمات په روبوټانو ترسره کوي. د روغتیايي عملیاتو نیولې تر درمل ورکولو، ښوونې، روزنې، صنعت او حتی د کور کارونو پورې. خو له بله پلوه موږ لا هم داسې ولایتونه لرو چې د امکاناتو نشتون له امله ښځې یوازې د ساده زیږون پر وخت ژوند ته د پای ټکی ږدي. بلکې له بده مرغه افغانستان د نړۍ له ډیرو هیوادونو په هره برخه کې خورا ډیر شاته پاتې دی چې نن ورځ افغانستان د روغتیا په برخه کې له یو ستر بحران سره مخ دی. دا ستونزه لا نور هغه وخت پسې جدي شوه کله چې د اوسني حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده. خیر د نننۍ موضوع اړوند ګورو چې ولې په افغانستان کې ډیر شمېر ولایتونه د نورو نسبت له هر ډول خدماتو محروم دي او یا هم په ډیره کمه کچه خدمات ورته وړاندې شوي. د احصایو له مخې د افغانستان په 34 ولایتونو کې تر ټولو شاته پاتې ولایت غور ولایت دی. تر دې وروسته ګورو چې آیا نور هغه کوم ولایتونه دي چې د شاته پاتې ولایتونو په شمېر کې راځي. خو لومړی ګورو چې د غور ولایت څومره او ولې له هر ډول خدماتو شاته پاتې دی. دا ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري او له جغرافیایي پلوه یو له لویو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د غور ولایت مساحت چې شاوخوا 14,488 کیلومتره مربع ته رسیږي. د 2023 کال د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس شاوخوا 700,000 ته رسیدلی. دا ولایت د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د شاته پاتې کېدو ډیر لاملونه لري چې لوی لامل فساد او د لسیزو راهیسې تپل شوي جګړې دي چې دې جګړو او فساد پر هر افغان دروند اغیز کړی، لکه د تعلیمي مراکزو ترڅنګ د اقتصادي فرصتونو او روغتیايي خدماتو نشتون. د بي بي سي یو راپور له مخې چې د 2024 کال په جنوري کې خپور شوی ښیي چې د غور په څیر ولایت چې شاوخوا 700,000 نفوس لري همدا ولایت یوازې یوه ښځینه د ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره لري. اوس دا یوازې د اندېښنې وړ نه بلکې د حیرانتیا خبره هم ده چې د 700,000 وګړو لپاره دې یوازې یوه ښځینه متخصصه ډاکټره وي. که څه هم د بي بي سي او ورته نورې بهرنۍ رسنۍ په دې تورنې دي چې دوی د افغانستان په اړه غیر منصفانه راپورونه ورکوي او ټول فعالیتونه یې د بهرنیو سازمانونو د ګټې لپاره دي، خو دا راپور دقیقاً حقیقت دی. ځکه یوازې د غور ولایت نه بلکې ګڼ شمېر ولایتونه د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي چې دا د ښځمنو لپاره یوه مهمه اړتیا ده. بلکې دا ستونزه اوسنۍ نه ده. د ښځینه متخصصو کموالی د تیرو لسیزو راهیسې شتون لري. په داسې حال کې چې د غور ولایت نفوس ته په کتو سره د ولادي نسایي پیچلې قضیې یا تر مرکزه وړل کیږي او یا هم د بامیانو ولایت مرکزي روغتون ته لیږدول کیږي چې د لارو خرابوالي له امله دا سفر هم له مختلفو ستونزو سره مخ کیږي. له بلې خوا د خرابو لارو له امله بیړني ناروغان روغتون ته په نیمو لارو کې ژوند له لاسه ورکوي. په غرنیو سیمو کې د امبولانسونو نشتون دا ستونزه نوره جدي کوي. د دې سربیره په غور کې د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو فعالیت په خورا ټیټه کچه دی. د یوې څېړنې له مخه 80% خلک یې تعلیم یا زده کړو ته لاسرسی نه لري. د ښوونکو نشتوالی، د تعلیمي موادو کمبود او د تیرو لسیزو جګړو له امله زده کړې له پامه غورځېدلې دي. په کلیوالو سیمو کې ډېرې نجونې او هلکان ښوونځیو ته د تګ څخه محروم پاتې دي. دغه عوامل ټول د غور ولایت د شاته پاتې کېدو سبب شوي. د څېړنې له مخې د افغانستان هغه ولایتونه چې له هر ډول خدماتو شاته پاتې دي، له غور وروسته پکې پکتیکا، نورستان، بدخشان، زابل، دایکنډي او ورته نور ولایتونه شامل دي. د پکتیکا ولایت خلک هم لکه د غور ولایت په اقتصادي، تعلیمي او روغتیايي برخو کې له خورا ګڼو ستونزو او خنډونو سره مخ دي. تر ټولو لوی خنډ چې دا ولایت ورسره مخ دی د خلکو د تعلیم ټیټه کچه ده. په داسې حال کې چې د دې ولایت پراخوالی تر 19,482 کیلومتره مربع پورې رسیږي چې شاوخوا 900,000 نفوس لري. په جنوب ختیځ افغانستان کې له وزیرستان سره پر پوله پروت دی. له تعلیمي اړخه د دې ولایت 80% خلک له تعلیم څخه بې برخې دي. یعنی له 900,000 پکتیکاوالو څخه یوازې 1,500,000 تعلیم ته لاسرسی لري.
په حیرانتیا سره دا 100% خلک هم تر ډیره د ښوونځیو او ابتدایي او منځني تعلیم ترلاسه کوونکي شمیرل شوي چې د دې شمیرې لویه برخه ماشومان دي. په دې معنی چې ډیر لږ شمیر ځوانان د پوهنتونونو له لارې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کوي. دې موضوع ته په کتو سره به څنګه یو هیواد او یا ولایتونه پرمختګ وکړي. په کال 2014 د جون په 13 BBC راپور خپروي چې د پکتیکا هم په ټول ولایت کې یوازې یوه ښځینه متخصصه ډاکټره شتون لري. یعنی تر غور وروسته پکتیکا هم هغه ولایت دی چې په ټول ولایت کې یوازې یوه ډاکټره شتون لري او هغه هم له مرکز کابل هلته تللې وه. یعنی دا ډاکټره هم خپله د پکتیکا نه وه. په داسې حال کې چې هغه مهال د دغه ولایت اوسیدونکو شمیر تر 1.5 میلیون پورته ښودل شوی وو. تر دې راپور 2 کاله وروسته د ټولو نیوز راپور ورکوي چې په کال 2023 کې د پکتیکا ولایت یوازې 2 ښځینه متخصصې ډاکټرانې لري او د همدې متخصصو ښځینه ډاکټرانو د کمښت له امله هر کال په لسګونه امیدواره مېرمنې د زیږون پر وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداراز د دې ولایت اقتصاد تر ډیره په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. د دې ترڅنګ ډیری پکتیکاوال د بهرنیو هیوادونو په مختلفو برخو کې مسافر دي. تر پکتیکا وروسته په زابل، بدخشان، نورستان او ورته نورو ولایتونو کې هوبهو همدا حال دی. افغانستان یو جنگ ځپلی او له قربانیو ډک هیواد دی. په همدې هیواد کې داسې اشخاص راپورته شول چې د ملت پر وینو یې معامله وکړه او میلیاردران شول. د پخواني جمهوریت پر مهال یو شمېر زورواکان او چارواکي چې واک، پیسې او امکانات هر څه یې لرل، د قانون تر سیوري لاندې نه بلکې تر سیوري لاندې قانون یې جوړ کړ. د 100 کلن جمهوریت په موده کې یعنی له 2001 څخه تر 2020 پورې افغانستان ته شاوخوا 145 میلیارډ ډالر نړیوالې مرستې راغلې وې. دا مرستې زیاتره د امریکا نړیوال بانک، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو ډونرانو لخوا افغانستان ته ورکړل شوې وې. خو د زورواکو، فاسدو چارواکو او سیاسي مافیا لخوا دا پیسې چور او بهرنیو ملکونو ته انتقال شوې. که دا بودیجه په شفافه، عادلانه او د ملي اولویتونو پر بنسټ لګول شوې وای، نو نن به افغانستان یو آباد او د معیاري روغتونونو، ښوونځیو، سړکونو او فابریکو څښتن وای. هر ولایت به ځانګړی پرمختګ کړی وای او افغانان به د فقر، بیکارۍ او مهاجرت له درده خلاص وای. خو په افغانستان کې فاسدې مافیا د قراردادونو له مخې سړکونه، ودانۍ او اکمالات یوازې خپلو شرکتونو ته ورکول. څو چنده پیسې به یې اخیستې خو کار به یې بې کیفیته یا نیمګړی پرېښودو. نړیوالو مرستندویو ادارو افغانستان ته میلیاردونه ډالر رالیږل تر څو د خلکو ژوند ښه کړي. خو زورواکانو د فرعي موسسو له لارې دا پیسې ټولو شخصي حسابونو ته انتقالولې. دولتي، عامه او شخصي ځمکې یې غصبولې. د ولایتونو یا د ملي شورا د چوکیو له لارې به یې شخصي سوداګرۍ ته لارې هوارولې. همدغو بې شمېره فاسدو کسانو د میلیونونو افغانانو حق وخوړ او د شتمنیو تر غلا کولو وروسته یې ځانونه او کورنۍ په دوبۍ، لندن، انقره او ترکیه کې میشت کړل. ځینې سیمه ییزو زورواکانو او لنډغرو په حکومت کې قوي اړیکې او امتیازات لرل چې زیاتې بودیجې او منابع یې ترلاسه کولې. په نتیجه کې ځینې ولایتونه له زیاترو خدماتو برخمن شول او ډیری یې له اړینو خدماتو څخه محروم پاتې شول. داسې ولایتونو هم شتون درلود چې زورواکانو د لسګونو ولایتونو کلنۍ بودیجې په څیر بودیجه یوازې خپل یو ولایت ټاکله.